چې زما په خیال په سوونو په زرګونو کیسټ یې هغه کړي دي، په سوونو سټیج شوګانې به هغه کړي وي، او د دې هر څه لپاره ټول مواد هم هغه په خپله راجمع کړي دي. زما خیال داسې په دنیا کې په لکونو خلک شته چې پښتانه جوړوي، خو د پښتنو د خندولو لپاره یو میراوس دی. نو میراوس ستړی مشه، په خیر یار. السلام علیکم. ډېره مهرباني جی. سال والے بس خیریت دی جی. ستا په مسافرۍ کې زمونږ په مسافرۍ کې راته څه فرق ښکاري؟ تاسو خو به له اوس راغلي، زه خو ستاسو نه مخکې راغلی یم. دلته خو لا دومره پښتانه هم نه، او تقریبا څه د دې خبرې 15 کاله کېږي چې زه دې وطن ته رامات شوی یم. کله یو روغواړي، کله بل روغواړي، کله لکه پروګرامونو په دغه باندې راشو. اوس خو راته پخه ویزه لګېدلې، په کچه کچه کې خدای پوخ کړم دلته. خو یو خبره به راته نظار صاحب وکړم. قیوم شاه صاحب یو خبره وکړله د شو بیز پر لیول باندې، او خدای شته زما دا څومره زندګي تېره شوله، څومره شاعري ما وکړله، خو ما دا سبق چاته نه دی ورکړی چې ټوپک او تماچا. د پښتو یو سیده لار مې ورته ښودلې ده، او پښتانه مې پښتو ټوکو کې ډېر زیات خوشحاله کړي م دي او پوه کړي مې م دي. زموږ نه په دې بار ملک په دې دوبۍ کې زیات پنجابیان پاتې کېږي. تاسو چې تر پنجابیانو شو ولیده، هغوی مونږ پورې خان دي. مونږ سره د کویټې هم پښتانه دي، کویټوال هم پښتانه دي. تاسو چې تر کویټوالو شو دلته ولیدله، بس دا پښتانه دي. او ورو یو درز او دروز یې جوړ کړی، خلک راځي اوس مونږ پورې خنداګانې کوي. نو مونږ او تاسو ټول له په اتفاق سره دا پکار دي دې خبرې مخنیوي وکړو، او دا شیزونه دا د پښتو دا کوم کلچر دوی چې وړاندې کوي چې دا مونږ ختم کړو، او خپل هغه زوړ روایات مونږ رامخې ته کړو. میراوس ماما جی، داسې اورو چې کوم سړی نوره دنیا خندوي، خپل هغه په زړونو باندې ډېر زیات غمجن وي. ستا سال دی، ته خو خلک خندوي، خو ستا د خپل زړه سال دی. یاره جي ځکه ما نه رښتیا تپوس وکړي، نو ما سره چې څوک خبرې نه کوي که نه، نو ما نه په 10 کاله کې خبره هم ونه لري. خپل ځانې ډېر زیات خفه یم، خو چې بل چا سره زه میلاو شم که نه، نو د هغې دا کوشش زه کوم چې دی ته زه یو دوه خبرې داسې یا ټوکه یا لطیفه یا یو شعر داسې ویم چې دی خوشحاله شي. نو داسې د دې پښتنو لپاره ما د خپل ځان بالکل وقف کړی دی، او دا مې یو ټارګټ دی چې تر اوسه پورې ما د بل چا په ژبه کې نه شاعري کړې ده، نه مې خبرې کړې، نه مې په هغې کې د هغوی په ژبو کې حصه اخیستی. واحد په دې پښتنو کې پیدا یم، او پښتو ژبه او د پښتو خدمت مې رانیولی دی. کور ته پکې ټلیفون میلیفون وکړي؟ اوس مې کو، خو هغه تا راته وویل بند دی که ما سره اوس د وړو مور خبرې کړې، کدو مې پخ کړی. څه شی مې پخ کړی؟ کدو. دا راته وایي چې کور ته ټلیفون وکړي، ټول نه ډېرې خبرې چا سره؟ نه جي داسې ډېر خلک ما ته وایي یاره ستا په دې فیډ کې ستا زامن یا ستاسو نور داسې څه په دې خپل خاندان کې صرف واحد یو ځل شي ته رامخکې شي، نه زما بچو له دا څیزونه ور دي، او نه زما د فیډ ته بل څوک راغله. ټیک ده، ټوکماران ډېر دي، زما نه ښه ټوکماران شته، خو هغه دا خبره تاسو دې ته خیال کړئ، هغوی ته یې بل لیکي، او زه خپله دارو سیکه خپله استعمالوم. په دې یو شعر ما ته راغی مخې ته، ستاسو خبره ده، وی لاړه تیر شي چې تیریږي بس دورانو، د ماضي په قدم حال تلې روانو، او ډېرېدلې که روزي په ډېرو منډو نو میږي ته په محتاج واړه حیوانو، او که په حیرت څوک مړېدلې په دنیا کې نو چرګان به خامخا وایم غنیانو، که تمیز د پاک فلید د شرې نه وي ټینالیان به په ویڼۍ کې بزرګانو، او که دولت په ډېرو ټوکو زیاتېدلې نو میراوس به د تنګي د کلي خانو. ډېر ښه، ډېر ښه. د میراوس ماما لطیفې شاعري څه چې وایي؟ نو بس زه بس ووایم هغه یو واسې وړ وړ یو څو شعرونه دي. وایي ما چې تا ته وویل لږه وخانده، نو تا کړې شونډې بوسې خندا دې ته وایي، او داسې قرباني به وایه ستا مینه کې څوک وکړي، ما چې ستا په عشق کې خپل واسکټ ته تیلې ورته کړ. ډېر ښه. یو سړي مړی کړی و، نو هغې ونیوه چې جج ته پیش شو. هغه جج ورته دا مړی تا کړی ده؟ ورته نه جي، ما نه دی کړی. هغه جج ورته ستا د لاس هغه نښې په دیوال پرتې وې. هغه ورته جي خو ما پاسات روانې کړې وې. او بل یو پښتون سینما کې ناست و، فلم یې کته، نو سینما کې وګورئ نو په پرده رڼا وي، او سینما کې دننه تیاري، نو اوس د سره د پیپسي او ډبه ده، نو هغه داسې خولې ته راواړئ او بیا یې کېږدي، 10 منټه پسې روچته کړي او بیا یې کېږدي. چې یو له 20 پېرې داسې کار دغسې وکړو، جوړ خوا کې ورسره یو پنجابي ناست و، هغه د هغه ډبه راښ کړي، مړ راکړه شراب څوک داسې څکي، هغه غونډ په خولې راواړو، نه پښتون ورته یې خوار شي دی کې ما نسوار تو کړ.
او یو غیر دینه مړو نو ښځې ورته جړل چې یا سړیا او داسې وطن ته روانې چې بجلي نشته ګیس نشته اوبه نشته اوړه نشته چای نشته غوړي نشته نو یو ماشومه لورې وله راله ویې ولې مورې دا پاکستان ته روان دی دغسې یو دوه نشیان وغه یو نشي هغه بل نشی ته وي هغه ما ته چې جمعې مونځ کوو هغه د څه ورځ وه اوس د جمعې ورځ ده او دې ورته هغه ما ته چې جمعې مونځ کوه د څه ورځ نه بل ورته یاره که خدای مې ایمان نه خطا کوي ما ته اتوار ښکارېده او یو باچا اعلان وکړ که په میږي کې چا ښځه او نر پیدا کړه زه به ورله 15 لکه روپۍ ورکړم بس چا د غر نه میږی راوړو چا د پټي نه چا د لښتي نه یو وله میږی راوړو په میز یې ورته کېښوي چې دا نر دی باچا ورته تا ته څه پته ده ده ورته دا جینکو د سکول مخې ته ولاړو زما یو ملګری دی د دې وزیرستان نو هغه راته ټیلیفون وکړ ویل لکه رور مې راځي د دغه نه پاکستان نه ما سره لږ شارجې ایرپورټ ته لاړ شم ښه نو زه ورسره لاړم مازدیګرې ورغی چې ایرپورټ نه بار راووته ګاډي کې م کېنو هلین ته روان شوم بیا دغلته ماښامې ټیم و نو هلته که خیال م کړي په دغه لاره د رملو دا غرونه وي نه سره سره ښکاري اوس دا ما ته رالنډ شو دا لکه هغه رور ما ته یاره میره اوس په ایمان دا دوبۍ خوري شه مالدار راوي ته د غنمو دې پړو ته وګورې مې زه خوښه به دې شي او بل یو پښتون نو هغه سره بچي مچي دلته راغلي لکه زمونږ زیات داسې پښتانه وروڼه دي چې هغوی سره واړه ماړه دلته وي هغه داسې په سیل میل باندې ګرځول نو هلته یې د قجورې دا بوټي لیدلی دی دا قجورې ته تاسو خیال وکړئ دا لاندې نه وچه ښکاري اوبه راشنی دا ښځه خاوند ته وي دا څه قمقل حالت وي پاس ورته اوبه اچوي لاندې ورته نه اچوي غمجن مازدیګر دی بېلتا الله خود ذره ولا جانا